زه محترم صرف دعا کې دې تاسو په وړاندې ذکر کوم. نن یو فتنه راچوته شوې ده، هغوی د قرآن آیاتونه راغلي د احادیثو سره ټکراو راولي، احادیث د پیغمبر رالی د قرآن سره ټکراو راولي. مونږ اهل سنت والجماعت علماء دیوبند نظریه دا ده، زمونږ عقیده دا ده، مونږ وایو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث دا قرآن د پاره تفسیر دی، نه خو احادیث د قرآن نه خلاف دی او نه قرآن د حدیثو نه خلاف دی، نه خو قرآن د حدیثو نه خلاف دی او نه حدیث د قرآن نه. جواب برا کوي جی، تاسو کې جواب نه راکوي بیا به زم بس کوم. نن دې دور کې یو ډله راپورته شو، هغه د قرآن مجید د آیاتونو د هغه مفهوم نه انکار وکړو، د هغه مطلب نه انکار وکړو کم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه بیان کړو، کم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاګردانو بیان کړو. تاسو وایي مثال څه دی؟ زویم هم مثالونه ډیر دي، زه یو مثال تاسو په وړاندې کېدم. قرآن مجید کې رب العالمین فرمایل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له، کله چې قرآن لوستل کېږي تاسو غوږ کېدوئ، فاستمعوا له متوجه شئ، نه دا معنی نه تاسو واورئ. کله ذهن کې اشکال راشي الله کې کله امام په زور وي بیا به واورم، که کله امام په زور نه وي الله بیا سوکم. الله رب العزت دا نه فرمای تاسو واورئ، رب العالمین فرمای فاستمعوا له، غوږ کېدوئ متوجه شئ هغې ته. کله به تاسو راغلي جماعت ته، دلته خطیب صاحب خطبه وي، بجلی لاړه بهر نوجوانان ناس خپلو کې خبرې کوي، اجي صاحب ورسې راغی ورته وایي نوجوانانو خاموش شئ، نوجوانانو غوږ کېدوئ. امام خطیب خطبه وایي تاسو غوږ ولې نه ایږدئ، تاسو متوجه کېږئ ولې نه؟ دی کله جواب دا نه ورکوي اجي صاحب مونږ اورو نه نو غوږ څه ته کېدو، نه نه اورېدل جدا سیز دی، غوږ ایښودل او متوجه کېدل جدا سیز دی. رب العالمین فرمایي فاستمعوا له، که تاسو اورئ که نه اورئ غوږ کېدوئ متوجه شئ. ذهن کې بیا مشکل راتلی شو، الله کې کله امام په زور وایي بیا به غوږ کېدو، که کله امام په زور نه وي بیا څه وکړو؟ رب العالمین بل ارشاد فرمایو بل لفظ راغې د پر راوړو وانصتو، خاموش شئ، وانصتو خاموش شئ. امام بخاری رحم الله بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4 سلورم صفحہ کی امام بخاری فرمائی لا تحرک به لسانک لتعجل به. د دې لاندې امام بخاری فرمائی جب خوځول یا شونډه خوځول، جب له حرکت ورکول یا شونډو له حرکت ورکول دا انسات نه خلاف ده. او محترمو تمام لغات چوت کا صاحب د سراح فرمائی الانصات مانا دا خاموش بودن. امام نووی رحم الله فرمائی الانصات السکوت، د انصات مانا دا خاموش کېدل، د انصات مانا دا خاموش کېدل. مونږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابو نه تاسو کو د دې آیات مطلب سره، دا آیات د سبب بارکی نازل شوه دی. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما، عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ، مقداد ابن اسود رضی الله تعالی عنہ د صحابه شاګردان مشهور تابعین مفسرین دغه رنګ امام احمد بن حنبل رحم الله دې ټولو فرمایل ویل دا آیات د مانځه په فرض مانځه په بارکی نازل شوه دی. الله رب العزت مقتدیانو ته وایي چې کله امام قرات کوي تاسو خاموش شئ، غوږ کېدوئ. د فرض مانځه په بارکی نازل شوه دی، بلکې امام احمد بن حنبل رحم الله خو دومره پوری لیکلی دي اجمع الناس علی انها نزلت فی الصلاه. امام احمد رحم الله فرمایي مسلمانانو اجماع کړی د په دې خبره باندې چې دا آیات د مانځه په باره کې نازل شوی دی، دا آیات د سب باره کې نازل شوی دی. ما ته ګورئ جی وخم کم دی که تاسو مخ وادي خو توجه نه نو بیا به زم خبام هم توجه نه خبره به ورانیږي. ټایم کم دی ان شاء الله، مختصر وخت کې زه خپله خبره پوره کوم ان شاء الله. نن محترمو نن مارکیټ ته چې د عقیدې نظریې کم دشمن راغلی دی، زما ستا علاقې ته چې په عقیدې باندې کم حمله کوونکی راغلی دی، دی به همیشه ستا خواته راځي، ستا په ذهن کې به شکوک او شبهات در غورځوي، ستا په ذهن کې به وسوسې در غورځوي. مثال په طور ما د قرآن مجید آیات ووایو، د دې مقابله کې به تاله راځي، د دې مفهوم نه به دی انکار کوي. انکار به ولې کوي؟ د انکار عذر به درته څه بیانوي، تا ته به وایي چې دا د یو حدیث نه خلاف دی. هلکه کم حدیث نه خلاف دی؟ وایي امام بخاری حدیث نقل کوي لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، بغیر سورہ فاتحه نه مونځ نه کیږي. او ما عرض وکړو نن خود شکوک و شبهات په بنیاد باندې ستا عقیده نظریه تبا کوي، ستا عمل تبا کوي، ستا خواله برازي ستا په شکوک و شبهاتو کې غورځي. تعالی براشي کاکا منځ دی وکړو، حاجی ما خو منځ وکړو، امام پسې سورې فاتحه ویلا، نه نه ما خو سورې فاتحه امام پسې نه دی ویلي. تا ته وایي ښه کاکا د دې نه دا معلومیږي چې ستا نظریه ده چې بغیر سورې فاتحه نه منځ کیږي. ضرب تا پسې کاغذ راوالي، ضرب ستا سره خبره شروع کی، لاړ شه خپل مولوي صاحب ته ووایه چې یو حدیث دې سره راوړه چې بغیر سورې فاتحه نه منځ کیږي، 15 روپۍ انعام دی. زه درته پیسې کستا مولوي صاحب تا ته حدیث ونه ښودو، بیا مال راشه زه فی سبیل الله د الله د رضا دپاره درته حدیث ښیم چې بغیر سورې فاتحې نه مونځ نه کېږي. بیا کله مونږ پسې زمونږ خلک راشي مولوي صاحب یو حدیث داسې وښایي چې بغیر سورې فاتحې نه مونځ کېږي. مونږ وایو مسله زمونږ نه ده نو حدیث د کوم ځای نه راوړو؟ مسله زمونږ نه ده نو حدیثو
د کمزین راوړو. دا یاد ساتئ زمونږ احناف قطن دا مسلک نه دی، دا غلط فهمی ده. مونږ وایو کوم خلکو چې ذهن کې دا خبره اچولې ده چې د احناف په نسبت بغیر د سورې فاتحه نه مونږ کیږي، زموږ دا غلط فهمۍ شکار دی. زمونږ د احناف په نسبت باندې سورې فاتحه په منځ کې ویل واجب دي، سورې فاتحه په منځ کې ویل واجب دي، بغیر د دینه منځ فاسد دي. ها اختلاف په دې خبره کې نه وو چې بغیر د سورې فاتحه نه منځ کیږي که نه کیږي، دا خو اتفاقی خبره وا. اختلاف په یو بل خبره کې وو، اختلاف والا خبره دستانه پټکړه. اختلاف په دې کې وو چې یو امام قرات د ټولو مقتدیانو د پاره کافی کیږي که نه کافی کیږي، د هغه اختلاف والا خبره پټکړه، غیر اختلافي مسله رامخ کړه. زم د دې خو مثال دي سره تاسو د جمعې منځ کو یو کس بهر تاسو ته ولاړ له وابي ولاړ له غیر مقلد ولاړ له عثماني ولاړ له جماعت المفسدين والا ولاړ له بهر ته لاس نه ونیوي تا ته وای کاکا جمعې مونږ دی وکړو تورته ها د جمعې مونږ کوم وکړو کاکا لګون ته ماتره جمعې خطبه واوروا يرم مال خو جمعې خطبه ناراضي خ کاکا ستاسو نظریه دا ستاسو مسله دار چې بغیر د خطبه نه جمعې مونږ کیږي. الان کې زګر ته حدیث خیم امام بیهقی حدیث نقل کړي لا جمعه الا بخطبه، بغیر د خطبه نه د جمعې مونږ نه کیږي. ویلاړ سم مناسب ته دی وایا چې یو حدیث راوړي چې بغیر د خطبه نه د جمعې مونږ کیږي 15 لک روپۍ انعام ستا. ها کله ستاسو مناسب دې حدیث ونه خو بیا ما په راشه په سبیل الله د الله د رضا د پاره درته زه حدیث کوم چې بغیر خطبه نه جمعه بغیر خطبه نه جمعه زم دې مرګري ته په شکوک په ته په غلط فهمۍ کې مبتلا کړي ته په دوکه کې وګرځولې ځکه اختلاف خو پدې کې نو چې بغیر خطبه نه د جمعې مونږ کیږي کنه کیږي دا خو اتفاقی مسله وا. اختلاف والا مسله دا وا چې یو خطیب خطبه پوره مقتدیانو د پاره کافی دک نه ده. زمونږ د اهل سنت والجماعت موقف او نظریه دا وا چې یو خطیب خطبه پوره محله والو د پاره کافی ده. زمونږ نظریه دا وا څنګه چې یو مؤذن اذان د پوره محله والو د پاره کافی ده، څنګه چې یو خطیب خطبه ټوله محله والو د پاره کافی ده، څنګه چې یو امام ستره د ټولو مقتدیانو د پاره کافی ده. دغه څه مونږ وایو د یو امام قرات د ټولو مقتدیانو د پاره کافی ده. مسله زمونږ واخله به اعتراض په مونږ کې دلایل به مونږ درکو. زمونږ نظریه دا ده د یو امام قرات د ټولو مقتدیانو د پاره کافی ده. زم په دې دلیل وغواړه د دلایل انبار بدر تو لګو. زما شیخ امام اهل سنت شیخ سرفراز خان صفدر سے نور الله مرقده خپل کتاب احسن الکلام کې لیکي و من کان له امام حدیث نقل کوي من کان له امام فقرات الامام له قرات د چاره پاره چې امامي اغه له ځان له قرات کولو ضرورت نشته. امام قرات د ټولو مقتدیانو د پاره کافی ده. امام اهل سنت فرمای په سلويخ سندونو سره دا حدیث ماته ملاو شوی دی، پس سلويخ سندونو سره دا حدیث صرف ماته ملا او د آیات ساتي محترمو. مونږ احناف نن تاسو په شکوک او شبهات کې ونه غورځي. مونږ احناف الحمدلله د دلایل په غرونو ولاړیو، زمونږ لاندې د دلایل غرونه دي، مونږ د شګو په ډیری نه ولاړ. چرته تاسو دوکنه کې تر احناف یو مفتا به معمول به مسله راوړه زمونږ مخله راشه د خپل علماو خواله راشه د امام ابو حنیفه رحم الله د دلایل تپوس وکا مخالف بتا په دوکه کې اچي د امام ابو حنیفه رحم الله د مذهب په رکار بتا د دلایل درخي مخالف بتا په شکوک او شبهات کې وخت کوي. د امام ابو حنیفه رحم الله مقلد بتا ته قران وای تا ته په دلیل کې احادیث وای تا ته په دلیل کې اجماع الامت وای تا ته په دلیل کې امام ابو حنیفه رحم الله اجتهاد وای. ان شاء الله زم ها یو ځل خو تاسو ټرای وکي تاسو ته څوک حدیث وکي بیا خپل علماء نه تحقیق هم نشته، بس د اغه زینه تاسو لاړ شي یره والله حدیث سره تخول او ابل شروع کو نه محترمو دا طریقه غلط را. زم ته په کومه مسله باندې راشه زمونږ د احنافو الحمدلله مونږ د دلایل انبار لرو. مثال په تور ما مسله رسلا امام پسې